ملګرو دا زموږ یو ملګری دی د پېښور نه سار لاهور ته راتو د خپلې سودا د غریبۍ دپاره او دې ته چا سار یو کس ورسره ملګری شوی په لاهور په اډه کې او بیا چې د شالمي ته سودا له راتو نو دې له په لارې باندې یا بسکټ جوس ورکړی او غریب یې بېهوشه کړی 2 لک روپۍ ترې وړي دي. نو د پښتنو دپاره دا پیغام دی چې کله هم تاسو لاهور ته سودا له راځئ نو کوشش کوئ چې نه د چا نه څه خورئ او نه ترې څه مالئ نه ترې څالئ، ځکه چې ډېر زیات پښتانه زموږ وروڼه په دې لاهور کې زموږ خواله راځي او غریبانو سره دغه دوکه شوي او یقینا تاسو یقین کوئ چې په لارې ستاسو ته 10 کسان میلاویږي نو په دې کې 15 غلی. دویمه خبره دا ده چې دلته سهار نه لاهور ته وختي خلک راورسي نو هغوی بیا داسې ګنګس غوندي نو دوکه کېږي ډېر په اسانه باندې. نو تاسو دغه احتیاط کوئ چې خپلې پیسې د ځان سره په کیش صورت کې مه راوړئ، یا د بینک په اکاونټ کې اچوئ یا په داسې په نورو طریقو باندې تاسو به بچ کېږئ. اوس زموږ دا ملګری دی د پښتون دی د تاکال دی 2 لک روپۍ د غریب نه والی شوي دي، خو دا دی چې د بېهوشۍ د کم ډېرې نشې نه او ژوند یې بچ شوی دی، ځکه چې زموږ داسې کسان له ورکړي چې هغه بیا په هفتو دلته په لاهور کې په هسپتالونو کې پراته دي، خو دې معمولي غوندې څکلی دی او لږ ټایم دپاره غریب بېهوشه شوی. نو دا غریب اوس دا دی پروت دی. نو د دغې دپاره موږ دا ویډیو وکړه چې تاسو دغه احتیاط کوئ چې راځئ نو انشاءالله تاسو به مال هم بچي او جان به هم بچي. اوس د غریب زموږ هېڅ قسم تعاون نشو کولی ځکه چې د دې پیسې هم دونه دي چې 2 لک روپۍ ترې وړي دي. نو غریب ښه پرسنالټۍ والا ښه یو سپینې جامې والا سړی دی خو غریب داسې دوکه شوی دی، ځان یې ډېر هوښیار ګڼو، ډېر هوښیار هم دی، خو بس د الله له طرفه نو دا احتیاط تاسو وکئ. مننه، شکریه.